سلامونه او نیکې هیلې. په ترکیه هیواد کې فحشخانې قانوني بڼه لري. د مطلب شروع کېدو څخه مخکې که زموږ یوټیوب چینل مو نه وي سبسکرایب کړی، همدا اوس در سره پښتو ټاپ ټي وي سبسکرایب ورسره خوا کې د ګونګړي نشان وهئ. په لویدیځ اسیا کې پروت ترکیه چې د یو اسلامي هیواد دی او د اسیا او اروپا ترمنځ پروت دی چې اوسنی ولسمشر یې طیب رجب اردوغان دی. په دغه هیواد کې فحشا قانوني بڼه لري او هره ښځه چې فحاشۍ ته مخه کوي نو دولت ورته رسمي لایسنس ورکوي. د ترکیې د قانون د 220 ګڼه او 5230 ماده وایي چې په ترکیه کې فحشا قانوني بڼه لري. تاسو د فحشا لپاره د حکومت څخه قانوني لایسنس ترلاسه کړئ او بیا کولی شئ چې په خپل کور کې هم فحشخانه وچلوئ، خو په شرط د دې چې قانوني اسناد یې ولرئ. د یادونې وړ دا هم ده چې دا قانون د رجب طیب اردوغان په وخت کې هم د ده د ګوند لخوا په پارلمان کې وړاندې شوی و او هلته بیا منظور شو. تر دغه قانون منظورېدو مخکې هم په ترکیه کې فحشا ښه په درز کې روانه وه، خو هغه مهال به فاحشو ښځو حکومت ته ټیکس نه ورکو. بیا د طیب رجب اردوغان د ګوند لخوا په پارلمان کې دغه قانون وړاندې او منظور شو چې اوس ویل کېږي هر کال له فحشخانو څخه حکومت 4 میلیارده ټیکس راغونډوي. د یادونې وړ دا هم ده چې د طیب رجب اردوغان د حکومت پر مهال په ترکیه کې په فحاشۍ کې 1480% زیاتوالی راغلی. په دې مهال کې نه یوازې دا چې د ترکیې ښځې فحاشي کوي بلکې د عراق، شام او یمن نه هم په لویه کچه ښځې او نجونې ترکیې ته راوړل کېږي او دلته فحاشۍ ته مجبورول کېږي. د قانون تر مخه په ترکیه کې د ځانګړي فیس تر ورکولو وروسته هره ښځه کولی شي چې خپل بدن خرڅ یا فحاشۍ ته مخه کړي. که چیرته څوک کومه قهوهخانه یا قمارخانه چلوي نو بیا یې فیس یو څه زیات دی. دا وخت د ترکیې په بیلابیلو ښارونو کې تر 15,000 زیاتې قهوهخانې شته چې دا ټولې قانوني بڼه لري او دغه کار لپاره یې لایسنسونه ترلاسه کړي دي. کومې ښځې چې خپل بدنونه خرڅوي یا هم فحاشۍ کوي هغوی ته لازمه ده چې د روغتیا کارت ترلاسه کړي. دا ښځې به بیا په هره میاشت کې له اړوند روغتونونو څخه د خپلې روغتیا په اړه چک اپ کوي. د ترکیې ورځپاڼې الواحده د راپور تر مخه د ترکیې په 55 ښارونو کې تر 100,000 زیاتې فحاشخانې شته دي چې لایسنسونه یې ترلاسه کړي دي. همداراز په تیرو 10 کلونو کې د غیر قانوني ښځو په شمیر کې هم 3% زیاتوالی راغلی او له 300,000 څخه زیاتې شوي دي. دا غیر قانوني راوستل شوي ښځې کومې چې د ترکیې هیواد نشنلیټي یا هویت نه لري هغوی د عراق، شام او یمن د جنګونو څخه اختطاف شوي دي او دلته راوستل شوي دي چې له دې ځایه دا بیا اروپا ته هم لیږل کیږي. ویډیو در سره حتما لایک او شیر کړئ.